وای خدایا وای خدایا وایم چې هغه خاوند به مې بیا په کوم ځای کې ناست ته وایم چې موز او دیوزي په کوم ځای کې به ناست دا ایران وسته ترورې خدای او دې جوړې ته وګوره هلته په پوله ناستو هر سړي پورې خندل وي داسې دي نو ده خو لږ خیال ساته که نه لږې لمبه وایه په خدای باور وکړه خورې چې هلته مې وله په تنور کې بالټې ږدلې دي مې چې راشي چې ویې لمبم کړه کورې سارېږي بس وتښتي خیال نه کوي په ما په تا خیال نه کوي نه که نه بلکل نه کوي په ما بھئی ته خو زما سرتاجي ته خو زما د زړه سرې په تا خو زه راغونډې ما داسې چلو که اوبه وله ښکلې ګرمې که او مزېدار ټپ کې واچه او شوړې که نه پاکي انځمه ډېر شابه ومینځه ښځه الله دې خوشحاله که ورور الله دې خوشحاله کښېنه د تا لمبومه ښه او تاله بیا ډوډۍ هم در کومه خو خیال کوه څه نه چې دوکه راله راکړي نه بھئی میړه له څوک دوکې ورکوي ناراض هم ته لکه زه پاسه شابه ښه راځمه زړه دې چوه په تا نه نه خلاصېږو زړه دې چوه اوبه راوړه وای دا دې ته رالمه دا دې ته رالمه وای سړیه ورېږه چې ټپ راوالمه خدایا شابه ټپکم راوله شابه ښکلې مې ولمبوه پاک مې که لږه چې لږه یو خو ډېر سپینه ښکارم راشه وای سړی وای خدای دې نه کړي وای سړیه کمیس وباسه وګرځې به وباسم که وباسه ورېږه چې تڼۍ دله پرانې د وای قربان ډېر خیرن یې چا په جوب کې لوغړولې شابه وای خدایا ډېر چرمخ کې میړه مې دی که نه دې ټپ کې کښېنه بچي بوټان چرمخې مو وایه وای نه وای قربان ته خو زما سرتاج وای قربان ډېر وچمختې دی تبلیغ کښېنه 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 دا یم چې داسې دي ووایم نه وای مه کوه که نه زما سرتاج یاره زه ځان له بله ښځه کوم وای مصرف ته ولګېږي راځه په دې ټپ کې کښېنه قربانه ټپ ته کښېنه کښېنه وای خدایا وای خدایا ډېر زیات خیرن دی که نه خدایا وای آفرین آفرین نه وای پاکې لمبوم اوس لاسونه دي لکه چې د مسواک ته ګوره لرګي دي لرګي او پته ته راته داسې خدای دې تباه کړ ړوند دې کړمه وای ولې خدای دې بنیاد وباسه ړوند دې کړمه وای نو ډېر خیرن یې که نه خدایه نو داسې میړه دې راکړی دی چې په مزه خوږ ځکه بھئی الله دې کوږ مه کوئ داسې کې
خسته لږ منظومه ویمه داسې ښکارې ښکلې خو دا سر دې ډېر ورکوټې دی دا به د مور په زړوني کې په مضبوط نی تړ دی زه د خامخا میړه دی یم میړه خو میې به زه انکار کوم زما څه بل خو نه دی خو ته مې میړې که نه میړه خو میړي دا څه کې نو والله چې بله رباندې بیا زه بله کوم ګورې قربان دا څه کې ښځې ته څوک داسې وایي زه خو دې قسمت کوم وایي زه خو دا شاهرخ خان مې دنه جوړ کړو اوس په لکه کوي ډېر رانجه سنتي ساله جوړ کا وایي سنتیز بدله جوړ کړم خو چې نظره نه شي ویمه خلک دې د نظره کوي که نه الله دا اوږدې سترګې د خلکو میراتې کا د نظره کړي وچ لرګې دنه جوړ شو ته بیا ووایې مه قزدقه لوبه دې وایي وکړه قربان مه خفه کېږه که نه وایي داسې کې ورکه بیا ما د نظره نه شي چې په دې ده کې زه له یو خالم کېدم او که نه خالم راته ووایه خلک د بس بهي ښځه دې همدقسې چې په دې خوږ نوم دا ښځه راته وایي قربان نو ډېر مې خوښ دي وایي الله مې تزار کې ورکوټې اوچا کې میړه مې دي بهي په مینه تا بلې نه ګورم قربان ډېر ښایسته ښکارې ولې بهي ګانه به هم دا سره وکړم اوس په دا خلک څه وایي چې ولې دې که نه وته چې خپله ښځه مې ده که نه بهي زه خو دې ښځه یم زه لاړ چې یو پوټي چکر مکر ووایي پوټي بار وګرځه راوګرځه ما به لکه خیرې توده ډوډۍ پخ کړي زه به ستا لاړم زه لاړه شم پوټان پخ وکړو ته مزار شم وایي قربان شم ډېرې چغې نه وایي بهي دا ما څه کار دی زه خو د دروازې نه بار هم نه شم دا به ګوزه ډوډۍ راولېږه بهي داسې دروازه داسې ده زه لاړ شم دروازه داسې راوړه وایي خدایه نو قربان مې دې کېدی د سمسې لاس کې دی نو الله راته ژوندې لره ژوندې راته خدایه نه وایي قربان هم یو کړی ګوره چې ښه ښکلې ګنې را مات کړمه خو څوک نشته که نه ګورم که نه اسلم خانه ها نیکا ما داسې چل دی که نه چې ګورې په دې ګنو ګیر چاپېره ګرځه ګنې د نه څوک مات نه کړي ویم ګنې به څوک مات کړي نو دا دواړه مینه به مې پرې راپرېښو دا خوله به مې ترې رالوځولي همدغسې جواب یې زه کوم خوا ګوله ډېره زیاته ګرانه ده ډېره او د چینو هم بندوبست کوه ګوټ اوبه او چې دی نو کم از کم څلور ټیمه څښه اوبه او مطلب دا دی کم از کم داسې نور شیشې پکې ورچوه چې بس پورته جوړي همدغه مه کوه نیکه نن سبا ټول دا جراثیم مراسیم خلک ورچوي همدغه که نه بېغمه اوسه خو تکړه شه ګورې ګیر چاپېره ګرځه کم سړي که ګنې مات که یې تېپان مات که ویم زما سر لپې ټوپونه واخله ویم سرونه بدله وغورځم غم مه کوه راځه زه بېغمه شه زه مخکې ده یا لکه اسلمیه ها نیکه خدای زما دې توبه دې شلقارې ته نه ګوري زما خیال دې په ګنو باندې جوړې بیا شکونه اخته دی ویم خدای دې کور لري ښکلانو نور کړي دوی خو ماله مرض که خو نه دی دله پرېږدم نه دا سر ولې دڼیا کوم ویمه ورشه په دې ډونګې وولم ورنمه ورشه خدای دې دې ځان له غرق کړي دا شکونان هله روزه دې خوا ما وی ښکلان دي ښکلان نه دي دا ښکل پکې لګیا دی روزه روزه یم با پکې دا دې نه ګران و دا ښکل دی یا لکه دا ګنې دي د پلار یې لکه لا غزارونه کې یا لکه دا ګنې تا ولې راماتو یارورا ښځه ته پته لګي چې اړه مې وکړ په غدا وخت چې اړه ستا ور کې نه دلته راځي خدای دې تبو برباد کمانه دې کار کتلی دی زما په ګنو باندې خپله تنده ماتې زه اوس خپله ښځه راولم چا پسې خپله ښځه راولې تا پسې ولې ستا ښځه به د ما څه وکړي په یو ګني وی خو ډېر زیات توالم راځي ولې خپله ښځه راولم ماله دې پې نیکه مرض کونو هغې پسې ورځم خپلې ښځې پسې ورځم چنګټیا اوس په ګورو ښه زه به ستا پسې هغه راولم داسې څښه په څښه دي چې توبه وایي دا ولې ښځې دا چنګټي ووالم وایي دا چنګټي لاس مات شه ولې تا ورته سوبېلي خو نو نه او په کوم ځای یې والي په سره مو
او سترګې راله ټولې تباه برباد یا الله د لمرګي نظر نه لګي وای خیر د ډاکټر له باندې بوزم نو ته اوس سره چې جان کټي پسې ورشم وڅه کنه وای راځه اوس په برابر کوم سترګې نظر دې نه لګي او پاپا کانګ اوس په دا سره ګورم سر مې غوزا خوړلې دي نظر مې نه لګي وای الله والا چارونه والا د جان کټي خزي سره به اوس خبرې کومه زما سرتاج والدي بس خامخا به زما بدل باطلې وای بدل زه به تا په دې ټول کلیو په دې ټول ملک ورنه کومه ته خو زما یو خاوند دی یو سترګې رانه خو ایستې ده ووایم زه به دې اوس دواړه لاسونه به ونه مات کړمه دوی به دله زه زما نیمرګان کړمه مړې شي مړی دي شي یا الله الله دې تا جان کټي راولي زه به نن تا سره خبرې کوم یم د ګنټې پټیم تللی وي او 2 ګنټې دې بار تېرې کړې یم چې ته نن راشي که نه زه به تاله په دې برېتو کې ټال اچوم زما به غم خادي زه به چا کره ځم راځم نه زه به ستا په دې سپېره کور کې ناسته یم وای سلام علیکم وای وعلیکم السلام یا خورې دا ملنګ دی کله نه پټې کاغشتې وای خورې خو دې ماته شه دا ملنګ دی دا خو زما میړه دی زما سرتاج دی وای ټوبه شومه ته خو غرقه شوي ولې غرقه شوې یم وای دې خاوند ته دې وګوره ولې پته کې څه چل دی وای ته وایې چې زړې کوټې نه ناوه را پروتې ده وای وای دا څه چل شوي وی څه چل کټي والے ما دا ستا خاوند جان کټي په والو سترګې پیړندې کړي دي وای ویم جان کټي په کور کې د خبرو نه دی نو باید په چاله څه ډبر کې ایم د دخله خرابه ده دنیا ته پته لګي چې دخله خرابه ده د به وله برې ته پورې ټوکې کړي او هغه والې دی ایم دا خله چې وجلې نه دی ویم څنګه به وجي څه ماته ووایه که نه وجدم بدله وای هغې خو د خبرو نه نستې د خبرو نه دي ویمه خورې خاوند به دې پېکې او زما خاوند یې والدې برید پتې به درنه په موټ وباسمه ویم تا خو شکرانه منلې وه بلې چې د دې خیرونه دې خلاصه کړي په ده څه وای پورې داسې کې د خاوند نوم د خدای دی که خیرې دی که خیرن دی که توقه ده که مالوچ دی که بیره ده که کرکنه ده زما میړه دی زما سرتاج استغفار یم میړه دې داسې ښکار کوي چې سینډل نه پونده پروت دی وای په خپل شکل ته کتلې دي دی ویم ښځو سره باسي مګر به تا سره لګېږم څه زوی مرګ شي دا توقه مخکې نوي د توقه مخ یې ویم هغه دې پاچا وای ته پر خود پسې ځان مه ګیسه وای داسې کې په ځان پېرې نه شو ویم د خاوند ته به دې ووایې زما خاوند یې والې او دا غریب خو ملزوب دي او هغې په والو دې پاچا دا ته څه کوې ځواني مرګ نه دا د پلک پلک لپټولې د دې ته په ځان تېره شو داسې لپټه به ته په سره وه بیا به تا ته دا راچل کړي وای پاچا وای سړیا ویم تا نو دا خپل دردونه هېر شو چې ښځه تاسې مینې وای په سړو دې خدای ځمکې ډکې کړي دوی چې په لاره روانې او که شته ښځه ویني نو دوی نه هر څه هېر شي وای دا د غونډه سړو دا کار دی چوپ که وای داسې کې ویم دا دې چل دی که نه دغه په ګیله راغلی خو زما دې خاوند چې نه او کار یې خراب دي وجدم به ته په ګیله به اوس زه درځمه تا ما که ډایرکټ سړی رادل نه که زه به درته ګیله پکار چې زه درته ګیله وکړم ته ماله په ګیله وراغلې تاسو له په ګیله راغلې ما کښېنه د خوله نه یې لاړې خیر دی هغه کمزوری دی که نه خدایا ویم دا ګیله مې ورته وکړه او بدل به دې زه اخلم بدل بدل زه اخلم پرېږدم دې نه داسې دی ټولچه دې خپو کې انسان شته هغه راځه به دې بېخوفت یم خاوند به دې برې پېکې ښه لاړم خدایا وای خدایا زما د ګل په شان سړی مړ شو الله ته نه مرګ راوله ستا د خاوند ته لاسه خو زما خاوند مړ شو ویمه کښېنه غلې دغه خاصم سه په خوله کې وه هسې مړو هسې بوټې اړکېده را اړکېده نو او دا ویم بېڅوکه مړو ویم تا خو به دا خوله خو به دې وله بنده کړې وه زنه به دې وله تړلې وای الله تعالی بېخو به د زما د ګل په شان خاوند مړ شو زه یې زنې ته جوړېدم
بیا خورې دې په څه مړ شو وای خورې بیګالو پیچ خوړلی و وایم تا ته ښه پته ده چې کله کې چالو پیس جیسي دي وای خورې دا یې سړي نه اوس هم د قبر تراش ده ویم چې د زما قبر شو دی بلې برید ته لاړو په باتروم کې وای خورو چې بیا به باتروم ته ورغلم نو په دیوال به یې شلې غات ایستلي وو پکېږه ما د خپلې ډېره واده تښتېدلې ده مکوه داسې کې په مړینې رانه خیال لم ته برباد ورسره کومه مکوه الله دې غر کمړې دي وای خدایه پاکه زه خو یم چې ځان ته مې اوچ کړې او قبر کې مې نیغ ودرولې تیاره پر څنډه به دې جوړه شي وای